ایس به هم نه کوو در په در اوس هم یو خاورې په سر به بیا هم یو ستاسو د شاپینګونو خو زه خیر ته کېنولم اوښیا دا ته مخکې نه کوم داسې دوتي نوابي هم ستاسو خپلوان به په خپله ورشه ځکه چې دا خو زما کور نه د ستړو ځای دی شهبازګړه اور لا بل شوی نه دی او لوګي یې تر اسمانه لاړه صاحب ته دا اور لوګي پرېږده د دې مسلې څه حل راوباسه ما ته پې ځان بدې نه ښکاري ستاسو زوی ورک شوی دی که نه السلام علیکم وعلیکم السلام دایمه په خیر راغلي زما نظر نه لګي شکر دی بیا به مې ځان ته سپېلني لوګو کول صاحب د شربت راوړي وینا شربت نسکما تازه وال مې خوړلي نری رنځ به مې شي د په پرنس چېرې شو لیونی شو لیونو ته ټول جهان لیونی ښکاري ځکه خو لیونی کلي پورې خاندي او کلي لیونی پورې خاندي راځه خورې چې مونږ مړ پورې وخاندو حساب به برابر شي آسمان په پوکو نه شین کېږي خوښې مې د خورې بچب کوي وړه برج هم تر اسمانه رسي او کور کې سپي د لږې مري نه خو مونږ کره برج شته او نه مونږ کره سپي شته بالکل ټیک دا به ته څوک بل څوک یادې چې وایي که سپي لوګي نه مړه کېږي نو مړه کېږي زمونږ پې څه خدای څه په مصیبت وړېدم د مور نه لور غټه شوه خود نو چې لور د مور نه زیات خوراک کوي نو غټه خو به خود وي او که نه زموږ کلي کې اترو سمه ګل ببو هغه خپله دومره وه او لور یې څه ماتې عمره وه تاسو دواړه که نه د مزغو نه خلاص یې نو دا څه خبره ده چې مور یې نه غټېږي نو لور خو به خامخا غټېږي هو زه به لیونی شم لیونی به څه لیونی شي ته خو اول نه لیونی که نه هینا او که نه سویټي لږ ساعت اول چې پرنس خاندل نو زه پې پوه شوم چې دې لیونتوب حد ته ورسېدو اسې پرنس ته خو راته ووایه چې تا څه پورې خاندل هو نیکبختو په دې رساله کې لطیفه وه لطیفه خو زما د یو کلاس فیلو نوم و هینه دومره لرې څه ځي دا ستا سره دا خوا کې ناسته سویټي نه ده دا هم د لطیفې نه کمه نه ده د واده نه پس ماله په خپل عقل پورې خندا راځي او په خپله دې فیصله باندې جړه راځي زم که نه تا سره واده باندې څه ډېره زیاته خوشحاله نه یم خو بس څوکم شوی کار دی نو هغه ټیم زما په عقل باندې لکه کاڼي را پرېوتي وو شاباسې ستا عقل دی چېرته چې کاڼی به پرې را پرېوځي او که خدا نه خواسته د بدقسمتۍ نه پرې چېرته را پرېوتی یم وی که نه نو کاڼی به پر خپل را پرېوتو باندې خپېمانو چې دا خو زه په خالي ځای را پرېوتم ای سړیا ستا خو لکه مزغو مکمل کار پرېښی دی په اوتو بوتو سرې د هر واده کړي سړي نن سبا همدا حال دی ساک د نسیلې وړئ هوښیاران وایي چې د واده نه پس کم سړی لیونی شي که نه پوه شه چې دا ښه خاوند و ښځې خو هم د واده نه پس د سړو د لاسه لیونی شي لکه زه هوښیاران وایي چې د واده نه پس ښځه چې کومه ده د مستۍ نه لیونی کېږي او سړی د نیستۍ نه پرنس خبره د لطیفې نه شروع کړې وه او ته ورکې بل خوا لاړې په دې رساله کې دا بیان واورئ دا هم څه د لطیفې نه کم نه دی ما دې پورې خندل دا بیان د ښځو ځپلو خاوندانو یو تنظیم ورکړی دی د دې تنظیم نوم دی انجمن تحفظ خاوندان د دې انجمن تحفظ خاوندانو اراکینو دا پرزوره مطالبه کړې ده ځکه چې خاوندانو ته په دې وخت کې د ښځو نه ډېرې زیاتې خطرې دي دې دپاره د خاوندانو د تحفظ دپاره دی یو قانون جوړ کړی شي دوی زیاته کړې ده چې خاوندان د ښځو د لاسه په قسمه قسم ذهني بیمارو کې راګیر دي او همدغه وجه ده چې د پرون هم یو واده کړي سړي د خپل کور لار غلطه کړه او په پردي کور ورننوتو او یو زبردست مرمت یې پرنس ما ته پته ده دا سړي چې د کور لاره هیره کړي که نه دا عمده کس ته هیروي ولې چې دې کې هم د هغې ډېر لوی چلي پرنس لکه سویټي بیا غوسه شوه خبرې دا د ښځو دور دی ښځه په غوسه باندې ښه ښکاري او سړی په برداشت او په زړه خوراک باندې وای خدایا دواړه خوار شو خو هوښیار نه شوه
چې د چړو په څوکو لار وي زما په خپل جانان باور دې را بشینه یا سړیا دا په تاسې چل شوی دی دا ته په خپله ګډېږي او که څوک دې ګډوي ها بی یاشي بیګم په خپله څوک داسې نه ګډېږي پکار دی چې تا زما د منډې د سورتال نه پته لګولې وي چې دا زما د خوښې ګډا ده او که د ناخوښې ګډا ده اوهو دا څه بې سټېشنه لګیا یې مړه ای سړیه نو زموږ خو چا سره دښمني هم نشته ها وی ښځې ویم مازغو خو مې په هغه ورځ باندې کار پرېښی و چې په کومه ورځ مې تا سره واده کړی او دښمني دا نه دومره زر هېره شوه هغه سورې کم سورې ته خو روزانه د یو سوري نه یریږي کله د پیشو سوري ووینې رامنډه کې او کله د ونې سوري په دیوال باندې ووینې د هغې نه رامنډه کې او څو ځله خو د خپل سوري نه د منډې والي دي وی خدایا هغه سوري یادوم که نه کوم چې تا لیدلی ښه اوس پوه شومه نو د هغې سوري نه دې ولې منډې والې ګلفام جاني خو تا ته ګپ ښکارېده که نه وی ښځې ګپ نه و بلکې رښتیا و دوه سوري وایم په والله کې وی منم تا زما په یو سوري باندې باور نه کوو زه ستا په دوه سورو باور څنګه وکړم ویم ښځې ملامت یم دا تا ګلفامه تا خو چې اتي په ډمامو نه یریږي که نه دا همغه اتي و که نه چې بغیر ډمامو یې دومره منډه وواله چې ځمکه یې وخوځوله دا خو لا ډمامې ورسرې وې نو په والله په دې کمره کې تمې سار شوې وې وی ښځې خدای ته وګوره چپ شه ګوره زه خپله غلطي منم اورې که نه ته په صحیح وې او زه په غلطه ومه ټولو ملته همداسې کړي دي چې خوار شي نو هوښیار شي وی ښځې وایم اوس به څه کوو خبرې اسانې دي خو تاللې ګرانې دي دا لوبه خو زما په خیال بل خوا روانه ده یا سړیه ما به درته وې که نه چې لکه د کمترې د پیشو نه سترګې مه پټوه پیشو به دې وخوري اوس څه اوس د پیشو په سر ولاړه ده اوس که ته سترګې کلوم کې که نه د تښتېدو لاره دې نشته اوس د خپل جون غواړه خیرونه وی خدایا خیر چې باد نه وي نو بوټی نه خوځي ځکه چې خطره لا شته او خطره به وي ځکه چې باد نشته او بوټی خوځي هینا زه ډېره زیاده ډسټرب یم مبارکه شه خدای داسې ډسټرب لره ته چې ډسټرب یې که نه نو زه د نه بېغمه یم راشه که نه چنچڼم لا د خبرو شوه ګوره سویټي چنچڼې پسې به څه نه وې خبره ستا او زما په منځ کې ده هغه هوښیاران وایي چې خوله یو ځل اموخته شي نو بیا اس نه دی چې قیزه شي دا خو بالکل لکه ستا باره کې ویلي دي چې یو ځل شروع شي بیا چوپ کېږي نه هینا ما ته داسې ښکاري که نه چې د مازغو پیچونه ډیله شوي دي خپل پردی نه پیژني او بس چک پې لګې ستا ستا ایزده دي ما پخوا ویلي دي په خوله راسره څومره خوږې او په لاسونو نه سټ تاوې وا توبه خدایه توبه دا بچا دشمن ویلی وي په ما خو ته دومره ګرانې لکه دا پورته اسمان ځکه د پرنس ته ویل دي ما خپل کور ته واپس بوزي وا اوس پوه شومه خو ته تر اوسه پوه نه دا ټول چل د دې پرنس دی نو تا ورته نه دی ویلي وا نه بالکل نه ورندار چې څومره پریوزي که نه د اندرور بد کلم نه غواړي دا خو ما سره پرنس بیا ډېر بد کړي دي بېغمه شه دا هر څه به اوس زه سنبالومه ولې چې دا زما د پوزې سوال دی خورې د پوزې ته دې خیال کوه چې په دې پوزې سې چلو نه شي ونه زه به ټول عمر ځان معاف نه کړمه ته پرېږده زه ورځمه او پرنس سره به دا خبره زه نن سپینومه خورې خیر دی ګزاره ورسره وکړه ستړی د غرمې نه اوته دی نه 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 خبره اوس د ګزارې نه وتې ده ته ګوره چې اوس ورسره کم حل کومه دا په تا څه شوي دي ویم دا پکې لا بله ویم زه غرق شوم او دا وایي چې دا په تا باندې څه شي په دې کمبل کې مې ځان مورچه ځکه کو چې ویم څوک مې ونه ویني وای غرقه شوم په غاښ باندې مې سم سخت درد دی دا د غاښ درد لا ښه دی چې په غاښ دې درد نو خوب به نه دردي څوکیداري به ښه کې یا سړیه تا اورېدلې نه دي چې ویزر پاکي نو د اورې څه باک وي کمکلې ښځې زما کمکلې ښځې تا ته دا نه ده پته چې دلته کم شی څومره پاکي نو دشمنان یې زیات دي
ښځې هم د دې سپو غپاري ته د خیال دی لکه هغه سوري اخوا دې خوا ګرځي را ګرځي اورې که نه همدا غلې دي وی په غاښ باندې مې درد دی ډېرې خبرې نشم کولی خو قمرجانه ترور نه ده هغه نن راغلی وه که نه او هغې راته وی چې دا خوا کې کور نه دی په دې باندې غبل ورځ غله راغلو او سمه ډېره سامان یې تیوړی وی زما شک رښتیا شو که نه وی په نورو ښه شپه وه او په خوارو باندې ډېره درنه شپه وه بلکې ډېره زیاته درنه شپه وه یا سړیه که ته لاړ شې تر کابله خو برخه به ځي سره خپله هېڅ هم نشته مړه اوده شو شبه وی راشه که تودېږي په مونږ 11-12 تېره شوه او ویم تر اوسه چې پورې چې 9-11 شوي او دا وایي چې خاطره نشته خاطره به وي او ډېره زیاته خاطره به وي یا سړیه دا ته څه یاد غله دا ته یادومه که نه ویم دا سوري چې ما کوم لیدلي که نه دا هماغه غلې دي څه غرض یې خو شته ځکه خو دلته اوړي راوړي یا زه نو بیا خیر دی لږ ورپسې وروځه که نه چې دا تور سپین خو معلوم شي ته څه راته لکه د ښځو دلته ناست دی وی ودې کاته نن زه په دې خبره باندې ورسېدم چې ته مې د خپله لاسه په چا باندې برته کې هغه هوښیاران وایي که نه که جنګ نشي کولی نو لکۍ به بره ګرځئ نو زه خو لکۍ هم نشم بره ګرځولی یا خدایه دا به څه کېږي یا سړیه دومره مه یارېږه مړه زه خو چې تا ته ګورم که نه نو مالم شرم راشي ویم شکر دی چې پس خو تا له شرم درلو که نه ګنې مونږ خو د شرم تخم بیخي روک کړی دی ځکه خو ځای په ځای شرمیږو او که نه ځکه خو هوښیاران وایي که نه چې شرم څه ګډورې نه دی چې د پسې به بی نارې کي ویم دلته خو په والله چې څو خلکو پسې بی هم کړي دي اورې که نه خو دوی ورپسې صرف په شا وګوري او دومره خوشحاله شي چې اړو شرمېدلي نه دي بلکې ښاغلي دي یا واه 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 ګلفامیه خبرې خو د افلاطون کې او کارونه د زړه چودون کې زمړه زه خو د نو د کېږم زما په دې غاښ باندې ډېر زیات درد دی وی خدایا وی مور لا بل نه دی او لوګي یې تر اسمانه لرو یا ښځې ویم دا څنګه ستا د غاښ درد دی چې ته پکې خوبونه هم کې که ما ګډې نه دي سرولي که نه نو ویم کش خو مې اورېدلی که نه ستا د سر مازغه ډېر شوي دي مړه ته ګډې سره او که کشکشې اورې زه خو د نو د کېږم ښه یو سوري دومره وارخطا کړې که مخامخ د دشمن راغی که نه نو هاټ په دې ورته فیل شوي یو ویم دومره کمزور یم نه اورې که نه دومره کمزور مې مه ګاڼه اورې ستا نه به غټ دشمن لا زما کمیوي ویم چې اوده کېږي یو 20 پیري اوده شه زه نه یارېږم زه او زما دا کوتک به څوکیداري کوو خیال کوه ګلفامیه لنډې ټوپک چې دی که نه د خدای په رضا باندې ډز نه کوي تېر ځل د یو ډز سره چې دی که نه 3-4 بازینګړې اړولې وي اوس خیال کوه چېرته د سوري په خپو کې پرونه زه د یو ډز سره ویم یا ښځې عمر ده که نه مه اوده کېږه که نه خاطره ډېره ده د اوده کېدو شپه نه ده که نه وی زه خو د نه اوده کېږم ښه کارونه د ګیدړانو کې او ځان ته زمری وی ها زمړه وی پرېږده چې نن معلومه شي چې دی او که هغې وی دا خو په رښتیا باندې اوده شوه څه وی تا ته څه نه ویم ای دا کوتک زما سره لرونه بغیا خوای کا تیسره بدن ګور دا په ځان ته ګوره واه استاد لگا گزارا کا ظالما سم جاز دیتے جوڑ کړی دی یا لکه منزل ته مو رسې اوسې نه چېرته قبرستان ته مو نه رسې واه واه دته ګوره بهر یې ټولو ته تراخه ویلي دي او خپله څومره به خوب باندې وده دی پاسه ای لکه پاسه په غوږونو باندې کوڼ شي تا ته ویمه وایه دا اواز لکه چې زما د ښځې غوندې دی د چا نه چې زه را تښتېدلی یم راپاسه که نه حیدرآباد را ورسېدو حیدرآباد نه جلال آباد را ورسېدو او ته په غوږونو کڼه شي په سترګو ړنده شي او په ژبه ګونګی شي تا ته ما ویلي نو چې زه حیدرآباد ته ځم نو تا زه جلال آباد ته څنګه راوستم ته پاسېږه او ما سره دا حساب وکړه په حساب به درته ډېره ګرانه شي ښځې زه خو یم همداسې به دا خبره سمه کړو ستا به مهربانۍ ته په یو خبره نه پوهېږي که نه زه تا ته یم پرنس ما ته رښتیا ووایې تا رښتیا داسې خبره کړې ده ها دا به دروغ وي ځکه چې واده کړی سړی د واده نه پس چرې هم رښتیا نه وایي
ویم پاسه او په دې خبره باندې ځان پوهېږه چې روجو کې باران وي او په جنګونو کې مرګونه. دا دروغ دي، دا غلطه ده. راشه زما ملک کې وګوره چې جنګ نشته او مړی کېږي، او دا هم راته پته نه لګي چې ما څوک وژني او ولې مې وژني. دا ته څه اوتو بوتو باندې سرې پاسه پرنسه. وای بیا الله خیر وخذې سم امریکایي په خپل کور کې هم دنه چې کوم دی نو سړی آرام نشي کولی. مړ دې هم ځکه ما او پړ دې هم ځکه ما او په خپل کور کې ما ته دهشتګرد وایي. ته ما ته دا ووایه چې تا د هینا ته څه ویلي دي؟ ونه یک وخت ټول خوب دې راله برباد کو. نو اوس ما ته څه پته چې ما هینا ته څه ویلي دي؟ هغه خو خفه ده او ما ته وایي چې پرنس ویلي چې خپل کور ته دې بوځمه. الله دې هغه خوشحاله کي. ګوره ما ورته وي که کور ته یې زړه کېږي نو سویټ یې مې وي چې کور ته به یې بوځو. واه نو ما کله داسې ویلي دي؟ نو ستا د دې بیان وخت ورځ او تاریخ خو ما ځان سره نه یې لیکلی، خو ته لږ ځان سره رایاد که. ګوره تا داسې ویلي وو که نه؟ وای اوس خو وده شه که نه، خو تا سره به زه سهار ګورم. اوس به خاورې وده شمه، خو نه کوشش به ځکه کومه چې هغه لارۍ ته هغه ریوړو والا راختې و چې ښځې ته یې څه وي. راشه که نه خوبه ځایونه داسې وخت کې چې را نه شي بیا به کله راځي. آشی بیگم یا سړیه چېرته څه شوي دي؟ څه د باندې شوي دي؟ دغه خو زه هم وایم کنه چې څه دي، وایم دا ما راویښه کړي چې په تور سپین باندې ځان پوهه کړي. ونه تا زه دې نه راپاڅولم وایي تا مولا غرق که د غمه دې خلاصېږم نه او د خوشحالۍ نه دې خبرېږم نه. وایم په غم کې د خوشحالۍ خبرې مه کوه، خاطره د عاشي بیګم مکمل خاطره ده. تندر دې ستا په غم باندې راپروزي، زما په غاښ باندې درد و، څومره په مشکله باندې مې ځان وده کړو یو. راکه دا کمبل. واله راځه بله راخوځي راځه. وایم یخه دی زما ومنه اورې که نه، دشمن که دې هر څومره کمزوري شي نو وایم طاقتورې به ولې اورې که نه. وایي خاطره ده ډېره زیاته خاطره ده، ډېره زیاته خاطره ده. وای خدایا نو ته نیولې چې زه لاړ شه شا مخه ولو نیسه، او که ستا دا خیال وي که نه چې ته به دلته په کوټه کې پټ شې او زه به ستا مخه ونیسم، نو دا خاطر دې جمع ساته. وایي چې باز والوته که نه نو زه یې چې دی که نه د باچا منګول شوه. او وای خدایا وایم زه دا ښځه څنګه پوهېږم. ګوره ښځې کورونه چې دي که نه ډېره په ګرانه باندې ودانېږي او ډېر په اسانه باندې روانېږي. ومنه چې نن خاطره ده او ډېره درانه خاطره ده. وای خدایا ویمه مې چاته پاتې کې او مه راته څوک پاتې کې. زمړه تا باندې خاصې هره شپه درنه وي او زما د غاښ دا درد نه نور هم زیات شو. ستا د پاسه وایم خدای خو دې د غاښ دا درد یو په دوه کچې دغسې ما سره بیخه ناسته. وای خدایه د قیامت نښې دي. عاشي بیګم وایم تا ماله نن زما د خبرې جواب رانه کو. وای پاکه پروردګاره وایم څه به دې کم شي وي په در کې چې داسې خوب دې مال هم را کړی دی. یا ښځې بابا یا به ښځې یا ښځې تا ته یم که نه یا سړیه بیا څه دي؟ وای خدایه وای ځوانه ښځه د بوډا میړه خاوند دي او نه خو زه دونه بوډا یم او نه دا داسې ککونی ماشومه ده، خو بیا هم غوسې ته د ټینګې نه یم یارېږه ماتې. خدای خبر چې ته خدای زما دپاره کوم عذاب پیدا کړی. په خپله خو نه وده کېږې مړه ما هم خوب ته نه پرېږدې. ښځې ګوره سپي غاپي که نه.
وای د خدای انصافداره نو غاپې دي که نه چې سپي نه غاپي نو څوکي دا چرګان او غوا میخې به غاپي د سپو خو کار هم غپار وي وی ویم د بدې ښځې نه خوشه کورم ښه دی او ستا غوندې که خاوند نه چې دی که نه ښځې له ګور ښه دی ګوره ښځې ومنه ویم ډېره خطره ده یا سړیه اوده شه اوده شه د ځان نه دې راته ماشوم جوړ کړی دی لکه د ریډار چې دی که نه 20 میله لرې به خطري او بوی یې په تا باندې دلته لګي وایي وی خدایه نو ویم لور مکې د مور محتاجه او مور مکې د لور محتاجه او بدقسمت خاوند مکې د ښځې محتاجه یا سړیه دومره مه یارېږه ته ولې دومره یارېږې لکه د شاهل په چچ کې کډې مه ګرځوه مړه نه دې کمرې ته څوک تللی راتلی شي او نه له خیره ته بار تلی شي هسې د قیامت جوړ کړی دی ویم یا ښځې تا ته پته نشته که نه اور لا لګېدلې نه دی او لوګي یې تر اسمانه لاړو دا یو شپه شوګیره ما سره وکړه که نه تا ته نشته پته چې څومره خطره ده زه اوس په دې تورو سپینو پوه شوم نه ته په خپله وده کېږي او نه ما خوب ته پرېږدې او دا وړی داسې نه شړی کېږي زه به تا ته دا کوټه پرېږدم نیله به ته څه شي لکه نه اشي بیګم وایم خدای ته وګوره یوازې مې پرې نه دی چپ ستا مثال لکه د میږي دی پرخه مو ته باران شوی ده مړه خبره اوره څه کې کېنه بس چپ کېږم کېنه خبره واره خدای ته وګوره یوازې مې پرېږده که نه ګزار خو نه لاړې نو ښځه بیا ځان ور راپسې تاله که د بار نه یا الله جوله کې مې خیر واچې وایي